د کندهار ښاروالۍ له لوري د ښار د پراخو انکشافي پروژو په دوام د دغه ښار د لسمې ناحیې اړوند د مینابرج سړک د اول فاز د قیریزۍ چارې پیل سوې. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي یاد سړک چې 3 میاشتې مخکې رغنیزي چارې پیل سوي وې د 1 کیلومتر په اوږدوالي او 10.5 متر په پلنوالي سره د 12 میلیونه افغانیو په مالي لګښت جوړیږي چې د اسلامي امارت لخوا تمویلیږي او ټاکل سوی چې ډیر ژر به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د مینابرج سړک چې د شرکت میوې شمال طرف ته موقعیت لري د لومړي پاس کارونه تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل سوي وه. اوس یې تازه کریزي پیل سوه چې ډېر ژر به یې دغه کریزي بشپړه سي او یاد سړک به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. لومړی فاز یې تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالي او 2 متره پلنوالي لري. د 12 میلیونه افغانیو په لګښت سره په اساسي ډول ورغول سو. د ښاغلي عاصم په وینا چې د یاد سړک د دوهم فاز چارې به هم ډیر ژر پیل سي چې په بشپړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ګڼې ټرانسپورټي ستونزې هوارې سي. د دوهم فاز تدارکاتي مراحل هم جریان لري او هغه دوهم فاز به هم ډیر ژر پیل سي. د سیمې اوسیدونکي د دغه سړک د چارو له پیله خوښ دي او په خبره یې چې د دې ډول پروژو پیل سلګونه هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابروي. موږ ډېر د حکومت څخه خوشحال دي د رئیس څخه خوشحال دي چې دا کار کوي. خدای دې خیر ورکړي. کور ودان موږ ډېر اسانه جوړ کړ. د دوړې اخلاص کړو دغه اخلاص مشکل اخلاص کړو لاند بازار اخلاص کړو لاند بازار ته راخلاص. یا نه څه بکړه چاران ویل شي څوک نه څه بکړه ډېر خراب را سره ډېر خلک سره په تکلیف ډېر دا پاک نو واسه چې نو دغه کارونه کوي چې جوړ کړي او دا کم غریبان خلک دا ټول خوشاله دي شرواري سره د کار په خاطر باندې کار پروژې منظوري او بیا د غریبان خلک غاښته کیږي په کار کې. تر دې وړاندې د کندهار ښاروالۍ ویلي و چې د روان 1405 کال په بهیر کې د شاوخوا 617 میلیونه افغانیو په ارزښت 18 رغنیزي او پراختیایي پروژې په پام کې نیولي چې د سړکونو قیریزي د کوڅو کانکریټ د ویالو جوړول کانالونه او نور پکې شامل دي چې تازه د پنجوایي دورایي سړک چې 1100 متره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري د 80 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل سوی دی.